اوس مونږ تا ته یو قصه بیانو احسن القصص. نو په اسم تفضیل ټکي دا طالبان پوهیږي چې ډېره ښایسته قصه، یو خو حسن دی او یو احسن دی. نو حسن معنی ښایسته او احسن معنی ډېر ښایسته. یعنی چې زه اوس چا متعلق ویم چې ډېر ښایسته، نو به څومره ښایسته وي، او چې خدای ووایي په صیغې د اسم تفضیل سره چې ډېر ښایسته، الله نو چې خدای ولا زور ورکړي ډېر ښایسته، چا به څومره ښایسته وي. اے الله، نو د ځمکې په سر د یوسف غوندې ښایسته اډو پیدا شوی نه دی که نه؟ اوس ګوره، یوسف جوړ کو، سنگار کو، دی روټۍ وخوړه، د مصر جنکۍ دي او چاړې او مالټې په لاس کې ورکړي، په دې کې ناګانه یوسف پې راوویست. چې راویویستو جنکو ته یې وی چې دا هغه یوسف دی چې تاسو پې ما بدناموئ. ای چې داسې ورته کتلې خړپ ټولو جنکو خپلې ګوتې غوڅې کړې او جنکو په یو آواز وویل چې والله ما هذا بشرا ولكن ملك کریم. والله کدا خو بنی آدم. زلیخی ادا شي دا غږ. اوس یوسف نه درخواست دا کیږي چې ما ته لږ داسې وګوره. یوسف وی د غلام څه مجال دی چې آقا ته وګوري، د غلام مجال څه. اجینکو ته وی چې دی ما ته ګوري. اجینکو ورته یو ځل بیا مونږ ته روټۍ وکړه وغواړه نو مونږ به درته څه چل وښایو، دی به بیا تا ته وګوري. د جینکو مطلب دا و چې په دې چل یو ځل بیا وګورو. په دې خبره پوهېږئ؟ په دې چل یو ځل بیا وګورو. مړه کوټه کې ګیر کړی دی، منډې را منډې، لمنې پې شلولې ده، خاوند یې پې د پاسه راغلی. زلیخا ورته وایي چې هغه چا سره به څه چل کې ستا اهل سره چې دا د غلط اراده وه، ونیسه جیل ته یې بوځي. دی جیل ته لاړو، هغه بیماره ده. چې بیماره ده ډاکټر راغی نبض یې ګوري، ناجوړه ده صاحبه، د وزیر اعظم ښځه ناجوړه، ډاکټر یې نبض ګوري. زلیخا ورته وایي سر بالین من برخیز نادان طبیب، اثر بالین من برخیز نادان طبیب، دردمند عشق را دارو بجز دیدار نیست. کجا شد سرو من یارب که در بوستان نمی بینم، شدم مشتاق چون بلبل گل ریحان نمی بینم. زما دارو علاج یوسف ته دارو لري کېږه. تاسو پوه شئ؟ عرض دا چې دا درد خو بیا د زلیخې نه تپوس کوه. آخر الامر قصه خو ډېره اوږده ده، هغه چې زه دلته 2 کاله دیره شم نو درته به پکې خلاص کړم. ما په خپل جومات کې د یوسف سورت یوسف په 2 کاله کې خلاص کړم، په جمعو 2 کاله. ځکه زما عادت داسې ده نورې خبرې پکې ډېرې رایادې شي. غوږ کېږدي. آخر الامر د دوی واده وشو. چې واده وشو نو نیمه شپه ده، زلیخا تهجد ته پاڅېده. تهجد نو یوسف علیه السلام رستو لمنې نه ونیوه، لا وخت ډېر دی د تهجد، لمنې وشلېده. نو زلیخې ورته وی چې یوسفه دا هغه بدل خلاص شو چې ما ستا لمن شلولې وه، تا رانه منډې والې او ما ستا لمن بدل خلاص شو، تا هم زما لمن وشلولې. دویمه خبره دا ده چې یوسفه ته اوس ما ته وایې چې وخت ډېر دی او سمله، خو زه اوس ستا یوسف تابعداري نه کوم، زه به د هغه ذات تابعداري کوم چې چا ته زما غېږې ته راوستې. تاسو پوه شئ؟ زه به اوس د هغه ذات تابعداري کوم
چې زه خو تا پسې لیونی یم چې چا ته زما غېږې ته راوست. اوس ګوره د هغه ذات تابعداري چې چا ته زما غېږې ته راوستې، نو څوک چې د چا غېږې ته راشي نو د خدای د دې نه لویه مهرباني بله نه وي کوي. ته چې په چا مین یې او هغه ستا غېږې ته راشي، دې نه لویه مهرباني بله څه کېدی شي. وکېده اوس ابوبکر صدیق دپاره اجازت وغوښتی شو د روضې مبارکې نه چې یا رسول الله صدیق اکبر اجازت غواړي ستا پرون کېدو. روضې مبارکې نه آواز وشو چې رایې وړئ، رایې وړئ. تاسو به وایئ چې روضې نه څنګه آواز وشو چې رایې وړئ؟ دا اوس طالبانو کې هم داسې دغه راشوي دي، دا انګړه دنګړه. تاسو پوه شئ؟ انګړه دنګړه روضې نه فی الحال دا ذوقي څیزونه دي. دا واورئ، یو علم القال دی او یو علم الحال دی. څومره محنت او خواري چې د علم القال د پاره به 10 کاله 12 کاله 14 کاله کې، ٹھیک ده، او بیا به ته علم ظاهري زده کوې، خالی گردانی قدر بشي داسې. نو د علم الحال د پاره بم بیا 100 کاله شاګردي کوي. په دې خبره پوهې؟ علم الحال ذوقي شی دی، دا په کتاب کې نشته. دا به بیا کېږي څنګه چې مولوی هرگز نشد مولانا رو، تا غلام شمس تبریزی نشد مولانا روم. زبیچره دومره لوی سړی شوی نه وی چې ما د شمس تبریز غلامی نه وی کړی. هیچ حلوائی هرگز نشد استاد کار تاکہ شاگرد شکر ریزی نشد. هر که خدمت کرد و مخدوم شد، هر که خود را دید و محروم شد. جوابت سوئے یو سودا بڑے کی پیدا کے سودا، اور بیا بتاوے چھ شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے. او د یار په عشق کې ډېرې ښې سودا زما خوشحاله اوسې، اے طبیب جمله علت هائے ما. ته زما د ټولو مرضونو دپاره علاج او دارو شي. یو سودا باندې چې بیمار شوې نور ټول مرضونه به درنه لاړ شي، ټول جک جوړ به به دا یو سودا به دې مړی. زما عزیزانو ابو بکر دپاره اجازت وشو د روضه اقدس نه. فی الحال ستا په دې ملک کې یو لوی محدث چې اوس هم ژوندی دی، لوی محدث فی الحال ژوندی دی چې نن نه 15 کاله مخکې مدینه منوره ته روان او پلاره کې د حرم خادم ولا مخې لراغه چې مال په نیم خوابي کې دا پټکې رسول الله را کړی دی چې دا دې سړي له ورکړه. 2 کاله وشو چې زه خبر شویم، زړه مې شین شو ورته په تلو راتلو راته ښیې نه، خو قصه یې راته پوره وکړه. دومره اثر مې پې واچولو چې قصه یې پوره راته وکړه او ښیې نه. ښیې ولې نه؟ ما ته یې وی چې زما په دې اخر عمر کې چې زما کور د بدعاتو اډه جوړه نشي. که خلقو ته دا پته ولګي نو راځي به دا دروازې او دا دیوالونه به صفوي.
نو بدعات بچالو شي. لہذا اجازت در تنشته چې زمانو والا خو زمانه پړسیږي چې وې نه وې مال دغه اجازت روړه زمانلو ته تیار نه یم رمی وزي. تاسو پوه شئ؟ نو عرض داو چې فلحال داسې خلق شتا چې د سردار کونین امانتونه ماته ګورئ. دا قصیده برده دیتا برده ولی وی مور دی کینی او د قصیده برده غوندی قصیده خودی جوړه کی جوړه بکی یو ټکی به جوړ کی یو ټکی. دغسې موږ سره په حج کې یو دلته به ډېرې ټوسې ویشتې اناناس ماغستو دی یو دکاندار نو ما ورته وی چې فاتنی آخر یا شیخ نو ما ته وی چې بواحد ریال نه باثنين ريال باثنين ما نعطيك 2 ريال بل كان نعطيك 3 ريال بل 4 ريال فاتني نو زما مرګره ورته وی چې اے دیگر یعنی دل یو اناناس بل ورکوي دیگر هغه ورته چې اي شي دیگر ما اعرف دیگر حرام ابن حرام کنزلی مرتبه ډېر تند خلق دی نو مال خوار شي هلته خو ډېرې ټوسې وړي دلته عرب سره یو خبره په عربي کې نشي کولی. تاسو ته هم که سړی راشي که نه چې ملا صاحب د عرب راغلی دی د سره یو څو خبرې وکړه بیا به ستا د شان پته لګي چې ته ورته چې دیگر تاسو پوه شئ نو په حرام کښېنئ بې وخته بانګونه مه وایئ. دا علم الحال چې دی دا ذوقي شی دی په دې کې کسب کول غواړي. اوس ګوره قصیدې بردې والا چې ویلي دي چې جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم. بس درو خبري دیتا برده ولی وی برده ورتزکوی برد ستوی برد یخوالی تا نوی صادر تسوی ردا ما د ردا ټکی دی یاد دی او د برد ټکی دی نه دی یاد لږ سوچ کوئ پې برده ورته ځکه وایي چې دا اتشلې بیته د جوړ که د فالج بیماری والی په فالج کې دا قصیده ولیکله او بیا یې روضې مبارکې ته لاړو او روضې ته کېناستو وایه وروله یو شعر کې ونښتو چې نیم د ووی ورپسې ته هیر شو او ورپسې د روضې نه آواز وشو چې ورپسې داسې دی چې قصیده اخلاصه کنه خوب ولا راغی چې سترګې پټې شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او صادر یې پې وغوړود چې راویښ شو صادرم پروت او داسې و چې تا به وی چې دی خواړو چېرته بیمار شوی نه ولې که د فالج مرض په نیروبیان ستنو لرې کېدی شي نو د رسول الله په صادر نشي لرې کېدی الله جی د فالج مرض یو سپیشلیسٹ نیروبیان گولای یا نیروبیان ستنی ورته وي او هغه ستنی وهي او دې ځای ته راغلی خدای بیا سم دی ته راشي نو نیروبیان د انګریزانو جوړې کړې ستنو باندې خو د فالج وهلې خوله جوړېدی شي او د رسول الله په صادر غوړېدو که فالج جوړ شي نو دا د تعجب خبره ده. زمونږ کې داسې کټسري شته وایي نه منم څه شی نه منم هلکه ته یې څه ته په دې ځان پوهېږې د ما ته وګورئ جنجالونه مه جوړوئ خو چې کوم سړی وي دا شی نه منم دام په کنډر حساب کوي وایي دا ټیکر کې دی د دا سر چې دی دا منګی چې مات شي که نه ټیکر کې داسې وغورځي وایي دا هم ټیکر کې دی. زمونږ جومات ته طالب راغی نو
ورته وی چې استاد ته وی چې استاد نن خو پلانی کورم وظیفه را نکړه وې درې نکړه وې نو بچیا دام په کندر حساب کا یعنی دا کور په وران حساب کا یو سره نه منم دام ټیکر کې دی لري کوي باس ور سره مکو باس سړی سړی سره عرض داو چې دا ذوقي شی دی روزه مبارک ناواز شو چرای وړي صاحبہ روزه په خوا کې قبر وکنستش صدیق اکبر لحد تکش چې خخت تبزه ولګولې شګي وغورځې د لحد ته صحابه بیا تبز را لری کړه چې دا شګي را لری کو خو چې تبز را لری ک چې ګوري د حضور د روزه نه د حضور لاس راوته دي او ابو بکر ځان تغاړې استه دي او आवाज راغی چې ابو بکر زه خو ډیر وخت نستا په انتظار ما تاسو پوښی دا شانو د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه د دې شان مالک پس د چا مجال دی او چې د چا شان د خدای او د رسول سره دای نو کده زمونږ د زمانه سکسان ورپسې غاپی نیو لک زل دی غاپی دا فصل تعجب خبره نه ده خیالم راغی د پسې دویم نمبر شان د عمر فاروق خبر ډېر وګدي دي دریم نمبر شان د عثمان ذی النورین سلورم نمبر شان د علی مرتضی رضی الله عنهم اجمعین ورپسې شان د اهل بیت د رسول چې کوم په کربلا کې قربان شوي اخیری ټکی مې دا واورئ چې په دې ټول کائنات کې تاسو وګورئ بے غرضه هیڅ شی نشته بے غرضه ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کب رائےگاں بنایا آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے اور مچھلی کے تہرنے کو آب رواں بنایا کار دے داغ نظام دے داغ کارخانہ دا ایک شے پکی بیکار نشتا ہر شی و غرض و مقصد ضروری دا کربلا دا واقعی غرض و مقصد سو او مونږ څه پوه شوي مونږ څه پوه د کربلا غرض یو هغه کوم پیشکشو چې یزید امام ته نو کړی کوم شی چې یزید امام ته نو ورکول لیکن امام څه وی چې نه د یزید د حکومت چرچا دا ده چې دا د خدای نبض باغی حکومت ته پدې کې هیڅ ګناه باندې کنټرول نشتا نو کده سردار کونین وسه لاس کی دی د یزید پلاس کې او مفاد د دنیا قبول کی نو عمر لبا زما د نیکه د دین په تندی باندې یو بدنما داغ ولګي خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ چې اول اسلام د هندوستان زمکې ته خواجہ معین الدین چشتی راوړی اول اسلام په یو څو الفاظو کې هغه ټوله نقشه د امام حسین بیان کړې ده چې شاه است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد و نداد دست در دست یزید سر قربان کا خلاص بد بیدین پلاس کے نگدی غرض و مقصد د امام حسین د ځان او د خاندان د قربانۍ د کربلا په میدان کې صرف او صرف دا او په داسې حال کې بیا لسمه ورځ سبا نه بل سبا لسمه ورځ د امام حسین د قتل ورځ ده او بی بی زینب ته تقریر کوي
راشي د امام حسین د دیو تقریر نه سبق والی په کیرونو او په شربتونو او په جړاګانو به ته امام حسین په قیامت کې راضي کې او ستا شپارس بکې او تا به جنت ته بوځي چې جی مام کیر پخ کړو جمعات لمه یوړو یا چا پکې شربت کړي دي چا پکې تله او به چې بدل ته په قبرونو چوي تاسو خیال وکړئ زه خو هم چې دې خلکو پورې سرونه نه دي سر چې نو هغې کې د سړیتوب نقشې په ایمان یې وایي چې تاسو په قبرونو اوبه اچولو غرض سره ولې وایي جي اهل بیت تږي شهیدان شي تږي نو اهل بیت تږي په کربلا کې شهیدان دي او تو بدل ته په خبره چي شهیدان اغي دي او په خپل مړ واچي تاسو په ایمان وای چې ته تږي او زه بس کوم ستا خېټه لدرځي زه خو هم دې خلکو پر سرونه نشته کنه هلکه دا اوبه ولې اچي وایي هغې تږي نو تږي هغوی دي او په خپل مړي له ورکوي انا لله وانا پناه دا زمونږ عقل دی دا زمونږ سوچ ښه ما ته وګوره کیر دی ولې پوخ کړی وایي جي دا امامان ما ته وګوره ان فی الجنة نهرا من لبن ان فی الجنة نهرا من لبن لعلی وحسین وحسن شهیدان تخون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله اخو د جنت په نعمتونو کې سیراب ګرځي لګیا دي او ته دلته ورپسې کېناسته او د ګوړې شربت ته کړی ډولاګی نه دی ګلونه هم تاو کړي دي خیال دی راغی که نه ډولاګی نه یې ګلونه تاو کړي د ګوړې یعنې ته ځان له د ګوړې سکې چې حسنینو پورې د ګوړې شربت لګي ځان له خو هغه روح افزا هنجي سکواشونه علا علا او دلته د خالی چینی وړه امام حسین پس تنه لتا په دا مینا تا په دا محبت باندې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کنه نو نه په قرآن عمل کوئ نه په امام حسین کوئ نه په ابو بکر کوئ ستاسو دین او مذهب او خدای او رسول دا نفس دی چې دا درته سوی دا دینم دی چې خزی درته سوی هغه دین دی خزی هر چی خوا تو جی مرا گوید رواست حکم خاتون جیز حکم رب ماست اکبر کبھی دبے نہیں برٹش کی فوج سے شہید ہو گئے ہیں وہ بیگم کی نوچ سے پدے بلک پوئے صاحبہ اکبر کبھی دبے نہیں برٹش کی فوج سے لیکن شہید ہو گئے ہیں وہ بیگم کی نوچ سے دا انگریزانو فوج وی زمین دباو کرے خود خز ناز و نزاکت بالکل حلال کرد تاسو پوه شئ امام حسین نن د شهادت ورځ د زینب ته تقریر کوي چا زینبې لږ ساعت پس به زما لاشم ستا د خیمې مخې ته پرېوځي خو پام کوه بچیه چې چېرته خپل سطر دې مات نه کې زینبی کد دشمن فوج
ته په زور بې ستره کړې نو خدای به جزا درکوي او کتا په خپل خپل ستر مات کړو خدای به سزا درکوي یو خدا چې زه مړ شم او د دشمن فوج په خیمو حمله وکړي او ته بې ستره شي نه د دې به اجر درته ملوي او که په خپله رضا راووتې او ستر دې مات کړو نو سزا به درته ملوي امام حسین خو په دغه وخت کې خپل خور ته د ستر تلقین کولو زمونږ ښځې خو مونږ د خپله لاسه ځان سره سینماګانو ته بوځي په کور کې ورته وي سی آرونه لګوي ټلویزیون مستقله سینما ده هغه 24 غنټې راته په کور کې لګېدلي ته ماته وایه چې د چا په کور کې انګریزي فلمونو کې دا ډرامې چې کېږي او انګریز او میمه سره داسې غاړې وځي او بیا داسې غاړې وځي او زمونږ لوڼه او ښځې ورته ناستې د غېړه کې به څه راځي د غېړه به څه وایي چې دا زما چړوس خو ما سره داسې نه غاړې وځي دا وګوره دا هم ښځه دا سړی څنګه ورغاړې وځي عقل وخورئ چېرته سړیتوب هم په دې ملک او په دې قوم کې راځي او که نه دا خلق او امام حسین منل زه خو دا خپله خوله ویم چې په کاڼي ماته کړم چې زه د امام حسین نامه پې څنګه عالمه زمونږ دا خوله د ماتولو ده چې د بی بي زینب نوم پې زه څنګه عالم هغه زینب چې هوا هم نه ولیدلې هغه زینب دا زمونږ شکلونه زمونږ عمل او زمونږ کردار د دې قابل دی چې د دې پاکو هستو نوم هم پې مونږ وایو نو زما عزیزانو دې خبرو نه سبق والی صحیح نقشه د سردار کونین باندې ځان واچوئ جذبه ځان کې پیدا کړئ چې الله څنګه چې ستا د دین دپاره امام حسین په میدان کې قربان شوی و ای الله د داسې قربانۍ توفیق مونږ ته هم راکړه ای الله د داسې قربانۍ توفیق مونږ ته هم راکړه دا یو څو ماتې ګوډې خبرې وې الله دې ماته او تاسو ته په د عمل کولو توفیق نصیب وفرمایي اخر کې مې درته دا عرض دی چې دې ځای نه چې اوس وځئ دې جومات نه ترو وځئ کورونو ته ترو اخوا دې خوا ونه ګورئ او ما چې درته څه ووې په دې سوچ کوئ په دې عمل وکئ دا دین هم دی او دا دنیا هم ده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره دعا وکړئ چې الله کل اهل اسلام ته خیر پیښ خدای مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي اے الله د ظالمانو نه مفسدانو نه اشرارو نه کفارو نه په خپل امان کې اوسه په اخلاص دعا وکړئ چې زمونږ دا ملک الله د هر قسم آفتونو نه په خپل امان کې وساتي خدای زمونږ د ملک قانون قرآن کا اے اللہ زمونږ د ملک قانون قرآن کا اے اللہ زمونږ د ملک قانون قرآن او حدیث کا دعا وکړئ چې الله د افغانستان د مسلمانانو باعزت طور او بابرو طور خدای د خپل ملک سبب وکړي او صحیح مسلمانی نظام پا غزے کے اللہ قائم کی خدا نوم کفار تباہ و برباد کے او د مسلمانانو بول بالا کے کل اہل اسلام تا خیر کے د کل غریبانو پا حال رحمو کے کل مریضانو د اسلام تا شفاور کے قرضداران د قرض اخلاص کے خدا زمون مسلمان قوم تا ہدایت دنے کے او د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اتباع استاسو زمون نصیب فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ.